ته د خدای نه بیرېږه په دغه مټل کې ستا سره خدای نشته په دغه مټل کې چې ته سفر کوې دغه ناجایز غزلې اورې دغه ویډیوې ګرځې اوس خو په موټرانو کې ټیویان لګولي دي فلمونه پکې ګورې دغه که ته ټکر خو جنازه ده د خدای بنده که ته مازې ټکر وکړې په دغه حال کې مړ شو بیا به د خدای ته څه کوم حضور بوځې او دا د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي روایت نبی علیه السلام فرمایي بنده په هغه حال کې د قیامت په ورځ راپورته کېږي چې په کوم حال کې مړ شوی نو ته چې په دغه حال کې په دې جنازه کې روان ولې د الله بنده ما دوی ته څو واره ویلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المرء مع من احبه قیامت په ورځ به په هغه ټولۍ کې راپورته کېږي چې د چا سره دې محبت دی مینه دي ستا مینه د چا سره دی ما د خپل شکل څه ښکاري زما مینه د چا سره دی زما مینه د شاهرخ خان سره دی زما د سلمان خان سره ډېره ده زما د انګریز سره ډېره ده زما د یو امریکایي سره مینه ډېره ده زما په خپل شکل ماته ښکاري ولې د خدای بنده ستا محبوب صلی الله علیه وسلم داسې مخ درلوري والضحا قرآن په والضحا ستایلی دی نن ته پر هغه ښایسته مخ باندې په نه راچړ که یو څوک وایي یاره مفتي صاحب ته زموږ په اغراض باندې ولې کار دی ما ته یو وخت کیسه کړې یو شاعر هغه د قرآن عظیم شان تفسیر لیکلی دی بغیر د نقطو یې لیکلی و یو وخت دی غټ پیر وم وایي یو کس رالی د ده سره عقیدت زیات وه بهر و زه ځم یې وارده یې وینم چې هلته ورغلی ورنږدې سو دی په امام کې ناست ژر خوري هغه ورته آغا ریش مې تراشي الله اکبر پیر صاحب ته ژر خوري هغه وایي ریش مې تراشم ولکن دلې کسې نه مې خراشم ژره خو خریمه د بل چا زړه نه زیروم هغه دی ورته کتل ښه د بل چا زړه نه زیروم هغه ویله چې زړه خو څه کوې د رسول الله پر زړه باندې چړې تېروې دا د نبي سنت دی د ټولو انبیاو سنت دی ما او تا په دې نه یې راځي ته لږ د خپل زمانې ته سوچ وکړه د خپل عمر ته سوچ وکړه څو به ژوندی یې ته څو عمر به ته ژوند لرې ته دغه سوچ ځان ته وکړه 15 منټه به ځان باور لرې یا چې په کوم حالت کې راپور شي د خدای په حضور کې به دغسې شین مخ ولاړ انا لله زما ورور یې په والله بالله کې مې د باندې پیرزو کېږي هر چا ته ما دعوت کړی دی هر چا ته مې کړی دی خو نور د هغه و الله پاک جل جلاله دې ټول ته هدایت وکړي خدای تبارک و تعالی مو حق لار ته موږ سره راوله بس مؤمنان نور الله ته توبه وباسئ دغه د تهجد اهتمام شروع کړئ الله پاک جل جلاله په دې فخر کوي فرشتې وخته وایي زما بندان نشته چې یو ځای عبادت کوي ما ورته بدې اقرار وي یا په دغه د شپې په درېیمه حصه کې داسې بدبختان هم شته چې الله فرشتې راواسي چې ورسه په عبادت څوک ولاړ دی که نه دی د خدای په قهر باندې اخته دي په پتو اخته دي په ورکو باندې اخته دي په چکه باندې اخته دي دغه سړی هم خدای ویني الله دومره حالم زیات دی پر دغه باندې عذاب نه راولي لیکن هغه کسان چې بندای نیک بندی هغه الله پاک ستایي که نه بس ته بنده بس ته څو رسو بیا کوې نور بغاوت بس که الله ته تسلیم سه الله ته تسلیم سه موږ ته انشاءالله ټول خدای ته تسلیم یو الله پاک جل جلاله ته توبه وباسي ای الله زموږ ګناهونه معاف کړه موږ تېروتنه معاف کړه خود به مې غلا کړی دوکه به مې کړی غیبت به مې کړی بهتان به مې کړی چکه به مې کړی نور ستا نافرماني به مې کړي هر څه به مې کړي الاخر خو عاجز یم دا درد د ناامیدي درد نه دی دا همیشه خلاص لو بلغ ذنوبک عنان السماء که چیرې ستا ګناوې د اسمان کنګرو ته ورسېږي الله وایي یو ځله ته ما معاف کړې الله وایي ټول مې در معاف کړي نو مهربان رب موږ لرو